لکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې حکم د زکات راغی نو د تر زوی قارون قرآن کې راځي ان قارون کان من قوم موسی نو قارون د موسی علیہ السلام د تر زوی او دومره مالدارو علماء لیکي چې په 12 قچرو به داغه د خزانو کنجیان بار کې دي نو موسی علیہ السلام چې ورته وي چې زکات ورکا څومره ورکم دومره هغه چې زکات راټول کو هغه څلوي ډیره جوړ چې ډیره جوړ شو ول دی باندې خو خدای راستی کا زماړو شي دومره مال خو زنه شم ورکول موسی علیہ السلام ته وی چې ز پکې نه او خلق را جمع کو میټینګ یو کو چې تاسو څه خبر یې موسی علیہ السلام د زکات حکم کړی دی ځان مالدار کوي او مونږ غریبان کوي راځي چې صدا سي کار ورته پیدا کو چې بس خلق ته ټول منحرف شي او مونږ هم ته خلاص څوک ویسے الزام پہ لگو صعیب پہ لگو نو یو خزه راوستا چې خزه راوستا ورتل دا یو بکس دا اشرفو ډک والا خو چې موسی علیہ السلام تقریر کړي او د خپ جذبه کې راشي نو تبر پاسي او بوي چې ما اورید د خبره د بیګا ما سره نعوذ بالله بدفعلی کړي دا بدا بکس والا او په مجلس کې به په موسی علیہ السلام دا الزام ولګي هغه ول ډېر خط بکس واغستو د موسی علیہ السلام بیان چو هغه تا ورله چې ورله پکې کې ناستا چې موسی علیہ السلام خپل عروج کې راغی نو دارا پاسې ده چې را پاسې ده په دې نیت چې زه په الزام ولګوم اوس د الله د شان تا ګور را پاسې ده په څه نیت او خلین اوزی چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله اے قوم واوری اشهد الله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله مال قارون یو بکس دا اشرفو ډکرا کړي دي او ټول قوم سره میټینګ کړي وعده کړي و چې د په موسی علی السلام دا الزام لګي زما د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسې دم چې په الزام لګوم مال قارون یو بکس دا اشرفو ډکرا کړي دي او ټول قوم سره میټینګ کړي وعده کړي و چې د په موسی علی السلام دا الزام لګي زما د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسې دم چې په الزام لګوم پویم نشم او ایمان میں پھراوڑ اللہ اکبر موسی علیہ الصلوۃ والسلام خډیر لوی جلالی شان ډیر خپش اسمان ته وکړه الله ورته دغه وخت کې جبريل راولې غلو ورته وی چې د زمکه واګه ستا په لاس کې دي چې ارڅ ور سره کې موسی علیہ السلام زمکه ته وی چې یا ارض خذي وینیسا
بزمکه تر دې گیټو گیټو لاندې راه قوم ولاړ دی او تماشا کوي. قران کې راځي کنه وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اغه ورځ یاد کړئ چې دریاب می در تسری ک تاسو می بچ کړئ او فرعون می سره د قوم په کې غرق کړ او وانتم تنظرون تاسو ورته کته. تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وئ او کتم چې دریاب فرعون رونی وو او موسی علی السلام ته आवाज وکړو چې زه مسلمانې ګم استا خدای منم کا بچ می کې هغه ورته الان قد ندمت ولا ينفع الندم. اوس چې غیر شوي اوس یې سم نکی 400 کال وشو چې ستا اصلاح نه کېده 400 کال اوس یې سم نکی. نو دا قوم ولاړ دی او تماشا کوي چې قارون زمکه راخ کو بیا ورته وی خوزي تر دې ګوډو ګوډو راخ بیا ورته وی خوزي تر دې ملا د مرای پورې راخ چې تر مرای لاندې لاړو ورته لو موسی دولت د پاره دې مړ کړم چې مال می تا ته پاتې شي. هغه ویل نه ورشي د ټوله خزانه راوړي. سړی لاړو تمام خزانه راوړي او دته په سر کې چې کې خوې بیا ورته زمکه ته وی چې خوزي زمکه سره د خزانو جذب کړو ترننه پوره قارون په زمکه کې روان دی او خزانه په سر ده. او قارون هلاک شد که 40 خانه گنج داشت. هغه خزانه او کوی چې ور سره ډکو لاړو نست نابود شو سره د مال تباہ او برباد شو.